سلامونه نیکې هیلې د 2 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ټاکنو خپلواک کمیسون له اوږدو ناندریو وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړې. په دغو پایلو کې محمد اشرف غني د 923,488 رایو په ګټلو سره له نورو مخکښ او 50.4 سلنه رایې یې ګټلې دي. په دویم مقام کې عبدالله دی چې 9.25 سلنه رایې په ګټلو سره دویم او دریم ځای هم ګلبدین ګټلی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون مشرې هوا عالم نورستانۍ وویل چې هغه نوماندان چې شکایت لري تر 3 ورځو کولی شي چې خپل شکایت ثبت کړي. یو نما د لومړنیو پایلو اعلان هرکلی کړی او په دې برخه کې یې د ټاکنیزو کمیسیونونو هڅې ستایلې دي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د لومړنیو پایلو اعلان سره مخالفت کړی دی. د دغه ټاکنیز ټیم څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ټاکنو کمیسیون د نوماندانو له سلا مشورې پرته پایلې اعلان کړي چې دوی یې مخالفت کوي. په اعلامیه کې کمیسیون په غیر قانوني کړنو او طرف نیولو تورن شوی دی. دغې ټاکنیزې ډلې خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې له هرې ممکنه قانوني لارې به یې حقونه خوندي کړي. له اوږدو ناندریو وروسته د کال 1498 لمریز کال ټاکنو لومړنۍ پایلې نن اعلان شوې چې محمد اشرف غني ګټونکی و او یو نما د پایلو اعلان هرکلی کړی او د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي چې دا پایلې مشروعیت نه لري. په همدې تړاو د ټاکنو کمیسیون له ویاند میرزا محمد حق پرست سره مرکه لرو. ښاغلی حق پرست تاسو ته ښه راغلاست. مننه نیازي صاحب. ښاغلی حق پرست لومړنۍ پوښتنه به داسې اعلان کړو چې دغه لومړنۍ پایلې چې تاسې اعلان کړې دا به د اخرنۍ پایلو پورې څومره وخت ونیسي، یعنې دې کې به تعقیبی شي او که نه؟ لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوس د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه هم شپږم د میزان چې موږ ولسمشري ټاکنې په ټوله هیواد کې درلودله په ډېر بریا او ښه مدیریت او په یو معقول منیجمنټ باندې پای ته ورسول. د هغه څخه وروسته دا چې دا پروسه ځنډنۍ سول نن ځای لري او فرصت دی چې موږ د ټولو ښاریانو وګړو د دوی د حوصله بندۍ څخه مننه وکړو، ځکه چې ټاکنیز نظام پر ټولو عرصو باندې مستقیم و غیر مستقیم تاثیر کړی و، که هغه د افغانستان اقتصاد و، که سیاست و، که نظامي و، امنیتي اړخ و، پر ټول مسایل. نن خوشبختانه کمیسیون په دې وتوانېدی تر څو ابتدایي نتایج اعلان ته وسپاري او په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره درلود په مقدمه کې د فیصدۍ په لحاظ ټولو نوماندانو رای خپل کړي دي او کمیسیون رئیس نن رسما اعلان وکړي چې ټول نوماندان او د دوی ناظرین او ټول ښاریان کولی شي چې د 48 ساعتو په شاوخوا کې دوی شکایت خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او هلته خپل شکایتونو او اعتراضونو او اتهامونو ته رسیدګي وکړي چې په دې برخه کې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د ټاکنیزې محاکمې په څیر باندې ټولو شکایتونو اعتراضونو اتهامونو ته رسیدګي کوي او د هغه څخه وروسته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل اخرنۍ فیصله شریکوي او کمیسیون هم د ټاکنو د قانون پر اساس باندې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون فیصله د امانت په ډول باندې د ملت سره شریکوي او هغه اعلان ته سپاري. موږ دا منو او د ټولو کاندیدانو او ټاکنیزو ټکټونو انتقادونو ته اعتراضونو ته او همدارنګه د دوی هغه شکایتونو چې درج کړي دي او نظریات ته موږ احترام لرو، همه دا ټول باید د قانون په قالب کې لکه څنګه چې تاسو اشاره درلود د ثبات او همپالنې ټیم اعلامیه څو دقیقې مخکې ما ولوستل، په هغه کې شکایت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اشاره شوې ده چې ولې دوی بدون د اعتراضونو د څېړلو تر هغه مخکې تر دې چې د اعتراضونو او شکایتونو ته رسیدګي وکړي دوی ولاړه د ابتدایي نتایجو اعلان ته. موږ اول پیام دا دی د کمیسیون و ټولو طرفونو ته چې دوی باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون د وظایفو او مکلفیتونو تفکیک باید وکړي، ځکه اعتراضونو ته رسیدګي هغه د شکایتونو د خپلواک کمیسیون کار دی، نه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون. بیا هم ټوله وګړو د افغانستان متدین ولس ته موږ اطمینان ورکوو چې په کامل بېطرفۍ او استقلالیت باندې به کمیسیون نهایي نتایج
د ټولو شکایتونو او اعتراضونو ته د رسیدګۍ څخه وروسته اعلان رسپاري. د ثبات او همپالنې د ټیم په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کمیسون پاکې او ناپاکې رایې سره نه دي جلا کړي او دا اعلان یې کړی. ستاسو په نظر دا ادعاوې تر کومې کچې د پاکې او ناپاکو رایو جدا کول د تفتیش او باشماري په پروسه کې ترسره کیږي. تاسو ولیدل چې په 34 ولایتونو کې تفتیش او باشماري ترسره شول. په تفتیش او باشماري کې موږ شاوخوا 1109 محلونه باطل اعلان کړل او 86,000 په شاوخوا کې تکراري رایې فلټر شولې او ځینې نورې ستونزې او مشکلات چې وه. اما د دې په خاطر چې بایومټریک او غیر بایومټریک موږ جدا کړو، ابتدایي نتایج هم د 40,000 محلونو پر اساس باندې موږ اعلان ته سپارلې او هغه هم اساس یې بایومټریکي معلومات یا بایومټریکي رایې دي. هغه کسان چې معلومات یې په بایومټریکي ماشینونو کې موجود دي، د دوی د معلوماتو پر اساس باندې موږ ابتدایي نتایج اعلان کړي دي. د دې په خاطر چې موږ د قانون پر اساس باندې ولاړ سو یو درست معقول تفکیک ته د بایومټریکي او غیر بایومټریکي رایو د حقیقي او خیالي رایو ټولو اعتراضونو ته رسیدګي وسي. اوس وخت دی چې د همدې لحظې څخه ټاکنیز ټکټونه دوی مراجعه وکړي و شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون ته اول مستند اسناد وړاندې کړي او پر هغو محلونو مرکزونو او سایټونو باندې چې دوی شک او تردید لري، اسناد لري، خپل شکایت درج کړي او شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون د 2 اونیو په شاوخوا کې دوی ټولو شکایتونو ته باید رسیدګي وکړي او دغه څخه وروسته کمیسیون ته خپل اخرنۍ فیصله راوستي. د هغو 300,000 رایو سرنوشت چې د ثبات او همپالنې ټیم په لخوا نه هغه تورې رایې بلد شوې وي، د هغوی ادعا څنګه شو او د هغوی سرنوشت څنګه شو؟ د 3 لکو رایو په اړه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر واضح پیغامونه ټولو ټاکنیزو ټکټونو ته ورکړل، نه یوازې د ثبات او همپالنې ټیم. مثلا 3 کټګورۍ رایې موږ درلودې یا ارقام درلود په دې 3 علاقو کې. 1,20,000 رایې وې، 1,02,000 رایې وې او یو تعداد باطل سوي رایې وې یا تکراري رایې وې. د 1,20,000 رایو په اړه کمیسیون د طرز العمل مطابق او د ټاکنو د قانون مطابق فیصله اعلان کړل چې دا د کرنټین سوو بایومټریکونو ارقام دي، دا به ځي تفتیش او باشمارۍ ته تر څو موږ حقانیت ته ورسیږو چې څومره رای په دې کې حقیقي دي، څومره غیر حقیقي دي په 1,20,000 کې، چې په هغه کې موږ واضح پیغام ټولو ټاکنیزو ټکټونو ته درلودی. خصوصا د ثبات او همپالنې ټیم ته موږ په دې برخه کې دوی ته پریزنټیشنونه ورکړل. د تخنیکي اړخ څخه دا مسله ډیره واضح سول او همدارنګه د 1,02,000 رای په اړه دا 2 کټګورۍ رای دوی ته موږ واضح کړل، د ارقام واضح کړل. د تخنیکي اړخ څخه تخنیکي ټیمونو په دې باره کې خپل پریزنټیشنونه وړاندې کړ او د ډرملوک د کمپنۍ هغه رسمي مکتوبونه چې زموږ سره موجود و هغه مو ورته وړاندې کړل. یعنی هر څه چې حقیقت و او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په لاس کې و هغه موږ د دوی دسترس دوی ورته اکسس پیدا کړ. مګر بدبختانه باید ووایو چې بیا هم د ثبات او همپالنې ټیم موږ سره په د 3 لکو رایو باندې تفاهم ته ونه رسېدل. کمیسیون ته نیازۍ صاحبې یو شی ډیر مهم دی، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د قانون حاکمیت مهم دی، د قانون تطبیق مهم دی. موږ نسو کولی چې د 8 نمایندانو د ټول قناعت حاصل کړو او د ټول سره تفاهم ته ورسیږو او یا مذاکرات وکړو، ځکه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مذاکره کننده نهاد نه دی، یو تخنیکي او مدیریتي نهاد دی چې باید قانون تطبیق شي. قانون تطبیق شوی دی، ارقام موږ اعلان کړل، ابتدایي نتایج اعلان شول. که چیرې د قانون پر اساس دوی مستند اسناد ولري چې په هغه کې فراډ شوی، په هغه کې تقلب شوی، مهندسي شوی، تخلف شوی، دوی کولی شي چې د مستند اسنادو په اساس باندې شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت ته رسیدګي شول. لومړنۍ پایلې دومره ولې وځنډېدې؟ آیا سیاسي فشارونه او که د بهرنیو مداخله؟ دا بیلابیل سببونه او دلایل لري. د مثال په ډول ډرملوک کمپنۍ موږ ته اطمینان راکړی چې په 2 ساعته کې به موږ تخنیکي معلومات تاسو ته درکوو د 8 د میزان څخه وروسته د ټاکنو د ورځې څخه وروسته. مګر د دوی پروسه ځنډنۍ شو. دوی هم نه و ملامت، ځکه انټرنیټي سهولتونه نه وه، ځینې نور ستونزې او مشکلات تخنیکي موجود وه، د انټرنیټ سپیډ کمزور یو په افغانستان کې. په هغه 2 ساعتو کې چې دوی غوښتل چې دا ټول معلومات د بایومټریکي پایو څخه انتقال شي عمومي سرور ته دوی ونه سوی کړی. بل دلیل دا و چې د 15 ولایتونو په شاوخوا کې په هغه ابتدا کې د ثبات او همپالنې ټیم او ځینې نور ټیمونه ولایتي دفترونه بسته کړل. دا یو غټ چلنج و.
هلته زموږ انتقالات ودرېدل او همدارنګه د معلوماتو ورکول مرکزي دفتر ته په وخت و زمان ونه سول. دوام چلنج دا و شاید تاسو هم ګزارش درلودی چې دوی ادعا وکړله چې په کمیسون کې قلفونه مات سول. د 3 ورځو لپاره نور دا پروسه ودرېدل. بیا 7 ولایتونه تاسو ولیدل چې تفتیش او شمارې په هفتو تقریبا 1 میاشت شاوخوا دا 7 ولایتونه بسته شو. یعنی دا ټول سببونه او دلایل د دې سول چې موږ ونه کړای سو چې ابتدایي نتیجې په وخت و زمان باندې اعلان. ډېره زیاته مننه ښاغلی حقپرست چې زموږ بلنه مو منله. تاسو نن ډېره زیاته مننه ګرانو لیدونکو. دا و د نن ورځې بحث. تر بیا ښې چارې.